عجیبه خبره خو لا دا ده چې لا بعضې پکې دا ټپې هم غږوي چې د رسول خبره ومني دا خو شرک دی وایي بیا خو پلار زوی دې بیا د پلار خبره نه مني چې د پیغمبر خبره منل شرک دی پلار خبره منل کوم ځای نه ایمان شو بیا دې ټولو زامنو ته اډر وکړي ګوره دا پلار دې انسان دی د انسان خبرې خلک نه مني انسان خبرې خو چې مني دا خو د هغه عبادت دی بیا شرک دی ګوره د پلار اطاعت ونه کړي ګوره د مور اطاعت ونه کړي چېرته ګوره چېرته ګوره د استاد اطاعت ونه کړي ګوره چېرته د مشر اطاعت ونه کړي چې یو خبره ته ورشه لکه لږ اوبه راوړه ورشه لږ دا فلانې کار وکړه او تی د هغې د وجې نه کې که نه وایي ګوره دا خو د مخلوق د وجې نه غټ کافر او مشرک شو اها شابس سړی چې په دین نه پوهېږي بیا دا اوتې موتې د پیغمبر خبره منلم بیا شرک شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه هسې غریب 2 کاله خلیفه و ځکه د هغه خبره منل خو بیا خود شرک شو چې د پیغمبر خبره منل شرک شو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې بیا د کوم ځای نه راغلی او چې لا صحابو د هغه خبرې منلې چې په دغه پسې جهادي قافلې ولېږلې په هغه منکرین د ختم نبوت پسې او د دروغو د نبوت دعوې چې کړې صحابه ورته راغلي چې پرېږده مړه ته مونږ لېږې مونږ خو ستا خبره نشو منلی دا خو شرک دی ته خو انسان یې ته خو الله نه یې ابوبکره ورته ویلي وی که نه عمر رضی الله عنه ته صحابه ویلي وی ته څوک یې چې مونږ په روم او پارس پسې لېږي جنګونو له ته خو انسان یې د انسان خبرې منل خو شرک دی دا خو د الله حق دی مونږ به د الله خبرې منو او مونږ تا د الله سره نشو شریکولی په ارام کښېنه کور کې کښېنه کور ته تاله واچوه نه د مسلمانانو خلیفه شته او نه امیرالمؤمنین شته او نه نظام شته او هېڅ هم نشته زه خپل 15 وخته منځونه کوه یا الله الله کوم هغه منځونه خو هم پکې وایي نشته دی که نه ډېر خلکو همدې به کښېنه تنده بس قرآن وایه او خپله تشریح کوه مونږ مه ستړي کوه واه واه ټول نظام سیسټم ختم که د خلفای راشدین نظام نه انکار وکړه هر څه نه انکار وکړه دا ډېر خطرناک سازش دی بعضې خلکو ته وړه خبره ښکاره شي هسې یو خبره اوري ورته وخاندي چې لکه دا څه خبره یې کړې ده او دا کوم چې په دین نه پوهېږي مونځ موله نه ورځي هغه لاندې ورته کمنټ کړي ماشاءالله ډېر ناشنا تحقیق دی تحقیق دی ډېر ناشنا تحقیقات د الله نبي فرمایلي زما خوږ نبي په وحي سره دا خبره کړې ځکه نبي د ځان نه خبره نه کوي قرآن کې الله فرمایي سورې نجم کې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى د نبي خبرې ته الله څه ویلي ده وحي د نبي خبرې ته څه ویلي وحي او د وحي منل څه دي فرض دي ته د نبي خبره منل شرک دی نعوذ بالله الله خو وایي چې وما ينطق عن الهوى دا زما نبي خو چې ژبې نه مبارکې نه کوم خبر راوباسي دا په خواهش نه ان هو الا وحي يوحى نه مګر دا هغه وحي چې د بره نه الله په زړه مبارک کې ورته اچولي او د حدیث په شکل کې به بیان شي د قرآن شرح نبی علیه السلام هغه نبي فرمایلی دي د ځان نه خبرې نه کولې زمونږ امت دې څه ویلي دي بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم زما امتا تادي وکي په اعمالو کې نبی علیہ السلام موږ ته څه یادوي د څه ترغیب راکوي عملونه وکړي او چې کله حدیث نه مني عمل پسې شي کې عمل ختم شي قرآن کې الله بار بار موږ ته عمل او عمل او عمل او چې آمنو ذکر کوي وعملوا الصالحات نو عملوا الصالحات به کوم ځای نه کې ته خپل عمل جوړوي زه بخپل جوړم بل بخپل عمل صالح جوړي بل بخپل عمل صالح جوړي بل بخپل عمل صالح جوړي کنه د دې عمل صالح د پر الله څوک را لېږلو کني را لېږل څوک ولې لکه چې یا خدای یا زما په خبره نه پوهېږي څوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه همدغه باره کې بار بار راته د دې اطاعت وکړئ د دې اطاعت وکړئ د دې اطاعت وان تطیعوه تهتدوا که د دې نبي خبره ومنئ هدایت باندې به روان شي من يطيع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول خبره ومنله یقینا د الله یې ومنله منه چې حدیث دې ومنلو اله به قرآن مني چې حدیث دې ونه منلو په قرآن عمل کولی نشي څومره ښایسته خبره الله کړه من يطيع الرسول چا چې د رسول خبره ومنله شرط کړی هغه د رسول اطاعت فقد اطاع الله اله به د الله اطاعت کوي په دې قرآن باندې عمل کوي ځکه چې قرآن شرح چا کړی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم جنتیان چې جنت ته لاړ شي الله ورته څه وایي دا جنت تاسو له درکړه شو بما کنتم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يا الله رب العالمين فرعين الذين آمنوا وعملوا الصالحات تعملون عملون مکړي عملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان وروړي نیک اعمال کوي دا عملونه به د چا په طریقه کوو خپل به جوړو زه به خپل عمل ته صالح یم ته به خپل عمل ته صالح بیا خو دا هر چا عمل صالح دی قادیانه وایي زه ښه عمل کوم زما عمل صالح
پرویزی منکر حدیث وی زما عمل صالح دی، پرویزی فرقه وی زمونږ عمل صالح دی، ملحدین وی زمونږ عمل صالح دی. دغه رنګه کم چې د الله رب العالمین د دین نه مکمل منکر دي کمیونسټ، هغوی موږ د معاشرې اصلاح کوو، موږ د انسانیت خدمت کوو، زموږ عمل صالح دی. یهودیان وایي زموږ عمل صالح دی، نصارا وایي زموږ عمل صالح دی، مجوسیان وایي زموږ عمل صالح دی، روافض د صحابو دشمنان وایي نه زموږ عمل صالح دی، موږ په صحیح لار روان یو. د دروغو دعوه کوي چې موږ د اهل بیتو په لار روان. فیصله په چا کې اوس د چا عمل صالح شو؟ د چا عمل صالح شو؟ د هغه چا عمل صالح شو چې د نبي په طریقه عمل کوي. او د نبي طریقې په کوم ځای کې دي؟ زی به او دغه حدیث له به راځي والله که اخلاص شي دغه حدیث له. الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته دا خبره ښودلې وه چې دا عمل په قرآن کې بار بار د عمل اهمیت راغلی، دا ډېر اهم دی. دې وجې نه نبی علیہ السلام وفرمایل چې تاسو بادرو بالاعمال، په عملونو کې تادي وکړئ، نیک اعمال کوئ. فتنن مخکې د هغه فتنو نه که قطع اللیل المظلم، چې د تورو شپو ټکړو په شان ته فتنې به راځي. دا زما نبي پیشنګویي کړی، لکه تکه توره شپی چې سپوږمۍ هم پکې نه وي، ستوري هم پکې نه وي، وریځي نو هغه شپه ډېره توره وي که خیال. د الله نبي فرمایي لکه توره شپه چې څه پکې ښکاري نه، داسې فتنې به راځي زما په دې امت. دې نه مخکې څه وکړئ؟ اعمالو طرف ته توجه وکړئ. او بیا د الله نبي فرمایي دا دور چې کله راشي په دې وخت کې به یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا ويمسي مؤمنا ويصبح کافرا. سار به یو سړی مؤمني، ایمان به راوړی، الله رسول قرآن حدیث به مني، او چې ماښام راځي کافر شوی به. نعوذ بالله. داسې یو فتنه کې به اخته شوی. کله کله به یو کلیپ واوري او د دین نه به وځي، د ایمان نه به وځي، لاس پتې ویني. کله کله به داسې یو منظر ویني، کله کله به داسې یو کتاب وګوري چې د ایمان نه به د اخلاص کړي. دا د الله نبي فرمایل دا فتنې به راځي. اعمالو ته متوجه شئ، د الله بندګۍ ته متوجه شئ. که نه داسې فتنه وي چې ته به سار راپاسېږي مسلمان به راپاسې مؤمن، او چې ماښام نور پرېوځي نه مخکې به ته کافر شوی، چې نور در باندې ډوبېږي ته به د ایمان نه وتلی. نعوذ بالله. او یو سړی به ماښام کې په داسې حال کې مؤمن وي، خو چې سار نور راخیږي او دی راپاسېږي، سار له به کافر راپاسي. د شپې به داسې ګند اورېدلی، داسې یو ګنده کتاب به کتلی، داسې یو ګنده خبرې به اورېدلي چې د هغې په وجه باندې به د ایمان نه به یې لاس وینځي. زما محترم ورونو، د الله نبي موږ د فتنو نه بار بار یېرولي. قرآن کې الله رب العالمین دا خبره بار بار ذکر کړې ده چې فتنو نه ځان وساتئ، چې د الله رب العالمین دا دین در باندې ګډ وډ نه شي. د قرآن او حدیث نه چې کوم دی وانه وړی د دې صحیح منهج نه.